الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو او مستمعینو مستمعاتو د هر څه نه وړاندې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو درته وایم. او پس د سلام نه زمونږ او ستاسو د دې حلقې او درس موضوع ده د جبریل حدیث چې په هغې کې مونږه درې خبرې ذکر کړې وې چې یو ایمان و، بل اسلام و، او بل احسان. او بیا هغه حدیث الفاظ هغه ما څه نه څه ذکر کړي وو، او بیا دې ځای ته مونږه د حدیث را رسولی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دې کس تپوس وکړه چې اخبرني عن الساعه، ماله خبر راکړه د قیامت نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، دا چانه چې تپوس کوي هغه نه پوهېږي دغه چانه چې هغه خپله تپوس کوي. بیا یې تپوس ترې وکړي اخبرني عن اماراتها، ښایي ما ته د قیامت علامې وښیه. او تاسو ته پته ده علم دی چې د قیامت علم ما سوا د الله نه هیچا ته نشته، نبي ته نشته، ولی ته نشته، عالم ته نشته. د قیامت علامې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي. دومره په حدیث کې دي چې قیامت به قایمیږي د جمعې په ورځ. اوس کومه جمعه، په کوم کال، په کوم وخت، د دې علم یو الله ته دی. یسألونک، قرآن کې داسې الفاظ ډېر راځي، دوی تا نه تپوس کوي چې قیامت به کله. دا تپوسونه به کېده د الله د نبي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم، انبیاء علیهم السلام هغو به ویل علمها عند ربي، د دې علم مونږ ته نشته. د قیامت علم انبیاء سره نشته، محمد رسول الله سره نشته. اما په دې حدیث کې بیان د علاماتو نه کړی دی. هغه ورته ویلې ان تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ويتبع أغوري چي وبزيغي وينزا خپل بادارا وينزا خپل بادارا بوزيغي. په دې حدیث کې ډېر زیات توجیهات دي. یوه مختصره او اسانه توجیه هغه دا ده چې د قیامت په علامو کې به یوه علامه دی چې مور باندې به بچی حکم کوي، د بچی خدمت به مور کوي لکه نن سبا. په یوازې دی چې بچی او لورانې د راولګي د خپل مور و پلار خدمت دی کوي، بلکې عکس بشي.
مور او پلار به رالګي د بچو خدمت به کوي، خاطر به کوي، ناکام به کوي. د قیامت علامې. او یو د دې تعبیر دام دی چې بچی اولادونه به دا به مشران ځان ګڼي او مور و پلار به کشران ګڼلی کېږي، نافرماني به سې واشي. بله توجیه دام ده چې جنګونه به زیات شي، په دې جنګونو کثرت کې به دا نتیجه راوځي چې وینځې به هغه سید وزیږي. او بیا په دې حدیث کې دا ښودل شوې ده ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة. ته به وګورې خپې ابله او بربند او فقیران، غریبان، مسکینان، هغه رعاء شا چې دوی سرونکي د ګډو د بیزو دي، کوچیان دي، بدویان دي، هغه به داسې حد ته ورسېږي تطاولون فی البنیان، په دې دنګو دنګو عمارو به مصروفوي او داسې مارکیټونه به جوړوي او پارتمانونه به جوړوي او قصرونه به جوړوي او بنګلې به جوړوي. لکه نن سبا چې کله سړی حرمین شریفین ته لاړ شي او دا د مکې بلډینګونه وګوري او بیا د مدینې هغه بلډینګونه وګوري چې هر صاحب د بلډینګ د بل بلډینګ نه تنافس په رنګ کې، په کیفیت کې، په ادوارو کې او په نقشو کې او په کیفیتونو کې، او چې تپوس کې خامخا به دغه مالکان بدویان وي، کوچیان وي، هغه به سهیم وي خامخا. هغه زمانه اوس موږ دا اورېدلي چې داسې بلډینګ شروع دی چې څو سوه چته، دا ټول د قیامت علامې. او بیا وایي په دې وخت کې د حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه وایي ثم انطلق، بیا وایي دا کس لاړ، فلبثت ملیا، لږ درنګ زمانه موږ تېره کړه. نو بیا په دې وخت کې ما ته ویل اتدري یا عمر من السائل، ای عمره تا ته پته ونه لګېده چې دا تپوس کوونکی څوک و؟ وایي ما ورته ویل الله ورسوله اعلم، ما ته پته نشته، الله او د هغه رسول ته به پته وي. نو هغه راته ویلې چې فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، دا جبریل امین و راغی تاسو ته او تاسو ته تعلیم او ښودنه د دین درکوله. نو لاړ شه د دې دوه درې درسونو هغه خلاصه دا راووته چې دا کس جبرائیل و، الله را لېږلی و صحابهو ته بلکې امت مسلمه ټولو ته هغه دین تشریح چې دین څه شی دی، اسلام دی، ایمان دی، احسان دی، قیامت دی، د قیامت علامې او نښانې هغه منل دي، په هغې باور کول دي، او قیامت شته، الله ته پیشي شته. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمای الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، ما لره به ستاسو واپسې وي او زر ده چې خبر به درکړم تاسو ته په هغه څه چې تاسو په دنیا کې کوله. بیا به زه تاسو ته خبره درکړم. نو داسې چېرته ګمان ونه کوئ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آیا تاسو به داسې ګمان کوئ چې ما هسې بېهوده، بېفایدې، بېمقصده پیدا کړې؟ داسې نه ده. الی مرجعکم، ما لره به ستاسو واپسي، ما ته به ستاسو پیشي وي، او دا زمونږ ایمان دی، عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی لره به زمونږ او ستاسو پیشي. بله خبره هغه دا ورونو چې دغه ایمان او اسلام زمونږ او ستاسو دا ضعیفیږي، کمزوریږي، یا کمیږي او زیاتیږي. څه معنا؟ یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه. که طاعت دی کاو، بندگی که کولا، لمونځ دی کاو، روژه دی نیولا، زکات دی ورکاو، حج ته تلې، تلاوت دی کاو، ښېګڼه دی کوله،
نو په دې سره به ستا د ایمان قوي کیږي او دا ایمان به دې بړاویږي، ایمان به دې زیاتیږي. او که ګناهونه دې کوله، غلا دې کوله، زنا دې کوله، دروغ دې ویلې، تهمت دې ویلې، حرام دې خوړله، دې سره به ستا د ایمان هغه به کمیږي، ضعیفیږي، مخدوشیږي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. ډېر ګڼ شمېر آیتونه دي په دې باب باندې. الله سبحانه وتعالی فرمای لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، دې دپاره چې زیات کړو مونږ د دوی ایمان سره د ایمان د دونه. نو دې د وجې نه په دې زیات کې یزدادو ټکی راغلی، د قوت خبره نه ده راغله که بعضې علما هغه وایي چې نه ایمان قوي کېږي او کمیږي، ضعیفېږي، نه زیاتېږي او کمیږي. دا خو په دنیا کې مونږ ته الله ثابته کړی. اوس نه یو کس مریض شي، بیمار شي، نو هغه ډاکټر چې کوم شی په دې خولې کې ورته کېږدي، په دې تخر کې ورته کېږدي، نو د هغه تبه معلومه کړي. هلکه وایي تبه دې ډېره ده، ډېره زیاته شوې، یا تبه دې ډېره کمه ده، یا فشار دې ډېر اوچت دی او فشار دې ډېر کم دی، او یا دا ټایر کې چې هوا اچي، هلکه 30 او 35 هوا واچوه. نو وګوره هوا مونږ په سترګو نه ګورو، هغه تللی کېږي. دا تبه مونږ په سترګو نه ګورو، هغه تللی کېږي. نو ایمان څه بعیده ده چې هغه دې زیاتېږي او کمیږي. او دا مونږ ته الله په دې دنیا کې راښودلي. نو دې دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په سورت توبه کې فرمایي یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، او بیا زادتهم ایمانا، وای دې د وجې نه به زه زیات کم د ایمان د دو په زیاتوالي سره. هلته د مؤمنانو صفتونه بیانېږي چې مؤمنان څوک دي. اذا ذکر الله، چې کله د الله نوم یاد شي، زادتهم ایمانا، نو ایمان یې سته زیات شي، ایمان یې زیاتېږي. د قرآن کریم داسې نور ډېر آیتونه دي په صورت توبه کې، په صورت انفال کې، په صورت فتح کې، چې دا دلالت کوي چې ایمان زیاتېږي او کمیږي. بلکې حدیث دی، پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې وایي چې الایمانو 70 شعبه، ایمان څه د پاسه 70 شعبې دي. اعلاها قول لا اله الا الله، هغه اوچته شعبه چې د لا اله الا الله ده، و ادناها او غخکته لاندینۍ شعبه چې ده اماتة الاذى عن الطریق، لرې کول د یو ضروري څیز دی د یو لارې نه. اول حیا شعبة من الایمان، او دا حیام چې ده یوه شعبه د شعبو د ایمان نه ده. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی د ایمان د زیاتولو دپاره اسباب په قرآن کې ذکر کړي، د ایمان د کمولو دپاره هم اسباب په قرآن کې ذکر دي، او ګڼ شمېر آیتونه په دې دلیل دی. ان الحسنات یذهبن السیئات، چې کله د نیکي کوله نو دغه ګناهونه به د هغه ختمیږي. د دې د وجې نه حدیث کې دام راځي چې د ایمان مثال د کپړې دی، د رخ دی، چې کپړه کله د په ځان کې وي جامه، د شلیږي، شکیږي، چریکیږي، خیرنیږي، زړیږي. دا ایمان هم دغسې دی. که ته د ایمان حفاظت ونه کړې، د ایمان او صلوزایي په طاعت او په بندګۍ او په عبادت ونه کړې، نو بالاخر د ایمان دی مخدوشیږي، بلکې د ایمان نه کله سړی په اخلاص شي. د دې وجې نه یو تابعي وایي کله کله یو سړی هغه ایسته یهودي شي او نصرانی شي وهو لا یشعر، او هغه به بیا په دې باندې پوه هم نه وي چې یاره زه چېرته نصراني شوم که یهودي، او دا به وخت یا نصراني شوي یا یهودي شوي. نو د ایمان نه کله سړی خلاص شي. نو ځکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله هغه نواقض د ایمان چې هغه لسې ذکر کړي دي، او زمونږ شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله په احسن الکلام کې څه د پاسه 100 نواقض الایمان ذکر کړي دي. شیخ الاسلام خو نواقض الاسلام
یا نواقض الایمان لس ذکر کړي دي خو چې کله د علماو تحقیق وګورې د لسو نه هم ډېر دی مونږ خو دا زده کړي چې اوداسه ماتونکي لري نه اسلام ماتیږي ایمان دې ماتیږي عقیده دې ماتیږي فاسدیږي دا زده کول ضروري دی ورونو لکه څنګه نواقض ماتونکو ته وایي نواقض الوضو دا اوداسه ماتونکي دا ډېرو خلکو ته یاد وي عوام دي خواص دي طلبه دي علما دي ښځې دي سړي دي دا زده کړي چې اودس په دې شي ماتیږي خروج من السبیلین څه چې د دوه لارو نه وځي یا په خوب باندې مسترق اودس ماتیږي یا داسې په بېهوشۍ باندې اودس ماتیږي په جنون باندې اودس ماتیږي نو دا ماتونکي څه اتفاقي دي څه اختلافي دي لکه په وینه باندې اودس ماتیږي اختلافي مسله ده اگر که په هغه کې صحیح مسله دا ده چې په وینه باندې اودس نه ماتیږي ولې امام بخاري وایي چې په صحابه کرامو په غزواتو کې جګړو کې چې کله ولو په مانځه به ولاړ او منځونه به کول او هغونه به وینې تلې نو دې د وجې نه دا هر چاته دا زده دي خو د ایمان او د اسلام نواقض هغه چیرې موږ زده نه کړه نو دا یادول ډېر ضروري دی قدرمنو د دې وجې نه په احادیثو کې راځي نفي کله د ایمان شوی کله نفي د اسلام شوی ده لکه حدیث کې راځي الزانی لا یزني حین یزني وهو مؤمن وای زناکار سړی زنا نه کوي منګرم کله چې د زنا کوي دی وخت به ایمان نه ده غل چې کله غلا کوي په دې وخت به د مؤمن نه شرابي چې کله شراب څکي په دې وخت به د مؤمن نه دې وجه نه یو بل حدیث کې راځي چې کله زناکار زنا کوي نو خرج الایمان ایمان ترې وځي او داسې په سر یې ودرېږي لکه چترۍ غوندې او ځان چې کله زنا نه فارغ شي بیا هغه ورته واپس شي د دې وجې نه ډېر داسې زیات نصوص دي احادیث دي چې هغه دلالت کوي په دې خبره باندې چې ایمان ماتونکي لري ایمان باطلونکي شیان لري ایمان داسې څیزونه لري چې انسان سړی د ایمان نه پې خلاصوي یو سړی د په دین باندې استهزا کوي په شاعر الله باندې استهزا کوي هغه د ایمان نه خلاصیږي د دې وجې نه هغه آیت کریمه چې په سورت توبه کې را نازل شو قل اب الله و آیاته آیا تاسو په الله او دغه په آیتونو او په پیغمبر باندې استهزا کوئ قد کفرتم کافر شوي تاسو هغه ویل چې موږ خاصې ټوکې کولې ټقرې کولې الله وایي بس کافر شوی چې په دین هم استهزا وکړه نو دې دې وجې نه قدرمنو معززو په دې به موږ اکتفا وکړو الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمان اسلام هغه نه مخدو شوي نه باطلوي او نه فاسدوي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د خپل ایمان د اسلام او د دې عقیدې د مضبوطولو او د قوي کولو او د زیاتولو د اسباب د عمل کولو توفیق نصیب کی او نور ز ستاسو نه اجازت غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد